ډیر ښه خبر د خوشحال سادات لپاره خو افغانان بیا غوسه دي. ولې خوشحال سادات سره څه روان دي؟ د ولسمشر سلاکاران ورسره څه کوي او دغه سلاکاران یې ولې خوشحال سادات ولسمشر غني ته نه ورپرېږدي؟ خوشحال سادات په کوم بس مقرر شو؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. خوشحال سادات یو د افغانستان له پیژندلو څیرو څخه ده چې د هر افغان په زړه کې ځای لري. خوشحال سادات په افغانستان کې په خپل ماموریت کې تر بل هر چا ډیر بریالی و چې د افغانانو زړونه یې ګټلي وو. کله چې خوشحال سادات د وکیلانو سرخط وګرځېده نو د خوشحال سادات ورځ له همغه شیبې څخه خرابه شوه. ډېرې دسیسې ورته جوړې شوې چې له صحنې یې ورک کړې. همغسې وشول چې سادات یې له صحنې لرې کړ. بیا ځینو سرچینو په نوم نښودلو دا پړه د ولسمشر نږدې کس او سلاکار فضل فضلي باندې واچوله چې فضل فضلي د پیسو اخیستو لپاره خوشحال سادات له صحنې لرې کړ. هغه و چې ولسمشر اشرف غني پلویانو پر ولسمشر باندې تر بل هر وخت سختې نیوکې وکړې او ډېری ترې ډېر سخت هم خفه شول. دوی په حق و. خوشحال سادات وړ او ثابت ځوان و. د خوشحال سادات پښتون په افغانستان کې ډیر امنیت راغلی و. اوس خوشحال سادات لپاره نوی مسؤلیت ورکړ شو چې ډیرو افغانانو غبرګون پرېښوده. خوشحال سادات یو نظامي او جنگي شخص ده چې په دې عرصه کې خورا ډیره تجربه ده چې په عمل کې هم کامیاب ثابت شوی ده. خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت لپاره تر ټولو زیات وړ شخص ده خو د ولس سترګو پټولو لپاره یې په دغه بس باندې مصروف کړ. سرچینې وایي د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د جمهوریت ریاست په منظورۍ جنرال خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت د محافظت معین ټاکل شوی ده. خوشحال سادات شاوخوا یو کال د دې وزارت ستر امنیتي مرستیال و چې له خپلې دندې لرې کړی شو. سادات د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیالۍ له دندې وړاندې د پولیسو د ځانګړو قطعاتو قومندان و. خوشحال سادات چې کله له وظیفې لرې شو نو د کوشش ډیر وکړ چې ولسمشر غني سره وګوري خو دغه سلاکارانو یې مخه دب کړه او غني ته ور پرېنښودل شو چې ورسره وګوري دی ولې او په کوم دلیل د دندې ګوښه شوی ده. له غني وپوښتې خو ور پرېنښودل شو. سادات سره ظلم روان ده. دا مونږ ته ولس ته د منلو وړ نه ده او که هر څوک ظلم کوي مونږ یې مخه دب کوو او نه یې پرېږدو. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.